بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. بیا هم د تاسو د کور ښوونکی زینب حمیدي د یو نوي لوست سره د تاسو ته ښه راغلاست وایي. د تاسو ګرانو زده کوونکو نننی لوست د څلورم ټولګي ریاضي مضمون په پښتو ژبه دی چې عنوان یې تخمین کول یا اټکل دی. د موږ نننی لوست په دوه بخشو ویشل سوی دی چې لومړی بخش به یې په دې برنامه کې وایو او دویم بخش به یې بیا وروستنۍ برنامه کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ د خپل تیر لوستونه یعنې د تاسو د کتابونو لومړی لوستونه هغه موږ ولوستل او په څو برخو مو ویشلي وو او موږ کولی شو چې دا په ډېر ښه طریقه باندې موږ د چوت په کومک باندې او یا هم کومې مرۍ چې موږ درلودلې موږ هغه کار کړل. څنګه چې د تاسو تیر لوست د عددونو د مقامي قیمتونو تقویه کول تر 100,000 پورې وو، نو انشاءالله چې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته به دا په یاد وي او ډېر ښه به مې په خپلو کتابچو کې کار کړی وي او د هم کورنۍ دنده درلودله. نو هیله ده چې تاسو به ټول د خپله کورنۍ دنده ترسره کړې وي او په خپلو کتابچو کې به په منظمه توګه رسولي وي. ګرانو زده کوونکو، د تاسو نننی درس د تاسو د کتابونو 5م مخ دی چې دا 5م مخ به تاسو د خپل کتابونه اوس د ځانه سره لرئ او خپل کتابچې، پنسلونه او ټول مواد هغه چې د تاسو ننني لوست ته تاسو ته پکارېږي تاسو به یې اوس ځان سره لرئ. څنګه چې تاسو دلته د ما سره ګورئ، ما سره د تاسو کتاب دی. د کتاب د 5م مخ لومړنۍ برخه کې تاسو ته ویل شوي چې دویم لوست، یعنې تاسو لومړی لوست څه شی و؟ د عددونو د مقامي قیمتونو تقویه کول تر 100,000 پورې، او نننی درس مو څه شی دی یا دوهم لوست مو تخمین کول. ګرانو زده کوونکو، تر دې دمخه چې موږ په تخمین باندې نور خبرې وکړو یا هم مثالونه کار کړو او لا نور معلومات ترلاسه کړو، تر هغې اوله به موږ ووایو چې د ننني لوست هدف مو څه شی دی. موږ ته یې وایي چې موږ د ننني لوست هدف یا موخه دا ده چې زده کوونکي د تخمین کولو ته پراختیا ورکړي. یعنې کله که چیرته تاسو دغه تخمین به په خپل ژوند کې یا په خپل چاپیریال کې د همزولو نه، کورنۍ نه، په ټولګي کې د استادانو نه ډېر اورېدلی وي دا لغت، نو نن یې موږ دا په مفصله توګه د تاسو د ریاضي د یو عنوان په حیث یې لولو او تفصیلات پکې ورکوو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ دلته د ما سره یو تصویر دی. مخکې د دې چې زه دغه تصویر یو په یو وشمېرم، آیا تاسو یې ماته ویلی شئ چې دا به څو دانې وي؟ زه وایم چې شاید دغه ټول مرۍ عکسونه دي یا هم که نقاط دي، دا به ټول 10 دانې وي. یعنې ما د تخمین په شکل وویل، یعنې یو اټکل مې ځان سره وویل چې دا به 10 دانې وي. اوس ګورو چې د ما دغه تخمین تر کوم حده حقیقت ته نږدې دی. موږ یې شمېرو ټول: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس خو دا موږ ټول وشمېرل. د موږ د دغې مریو تعداد څو و؟ 44. د موږ اټکل شوی نمبر یا اټکل شوی شمېر، د اټکل شمېر مو څو ویلي په مخ کې؟ بلکل 10. او حقیقي اعداد څو دانې دي اوس؟ 44. ډېر ښه. اوس موږ ګورو چې د موږ دغه اټکل یا تخمین تر کوم حده صحیح دی.
ګرانو زده کوونکو، که چیرته موږ په عاداتو کې اټکل کوو یا هم تخمینوو یې، د موږ تخمین شوی عادت حقیقي عادت ته باید ډیر زیات نږدې وي. یعنې که یو عدد 2 عدد کم یا ډیر وي، موږ یې ویلی شو چې دا د موږ اټکل صحیح دی. او که نه چې دومره ډیر یعنې 14 نمبره فرق لري، نو موږ وایو چې د موږ دغه اټکل شوی نمبر غلط دی. ولې؟ ځکه چې موږ خو ډیر زیات توپیر دی د کوم نمبر چې موږ په لومړي ځل کې اټکل کړي وو او کوم نمبر چې موږ حقیقي پیدا کړل. یعنې څنګه چې تاسو ګورئ، ما سره دلته ډیر مواد دي، خو تاسو یې کولی شئ چې په لوبیا، نخود، غنم او نور ډیر شیان لکه تاسو په چاپیریال کې به وي، تاسو یې پیدا کولی شئ او په هغې باندې خپله زده کړه ترسره کولی شئ. یعنې مهم نه دی چې تاسو سره حتما باید دغه کوم مواد چې زه د ځانه سره لرم تاسو یې هم باید ولرئ. تاسو یې کولی شئ چې په مختلفو قسمونو موادونه ځان ته راټول کړئ، خپل ښوونځي ته یې د ځانه سره ویسئ، په ټولګي کې د ملګرو سره، د همصنفانو سره او د همزولو سره یې کار کړئ. یعنې زه دلته یو موټی لوبیا په لاس کې اخلم، د ما په لاس کې یو موټی لوبیا دی. ګرانو زده کوونکو، څوک یې ویلی شي چې دغه لوبیا چې ما په خپل موټي کې نیولي دي دا به څو دانې وي؟ یعنې ما یې عدد نه دي شمیرلی، ما دا نه دی لیدلی، بس یو موټی مې راواخیسته چې څومره لوبیا مې په موټي کې ځای شول ما هغه راواخیستل. خو اوس زه تخمین وهم، زه به وایم شاید 25 وي، د ما په لاس کې 25 دانې د لوبیا وي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو دغه وشمیرو. که چیرته د موږ اټکل شوی نمبر حقیقي عدد ته ډیر نږدې وي، موږ وایو چې د موږ اټکل صحیح دی. او که نه، که چیرته د موږ عدد حقیقي عدد ډیر زیات توپیر ولري په شمیرلو کې د اټکل شوي نمبر نه، بیا موږ وایو چې نه، د موږ په اټکل یا تخمین کې اشتباه ده. نو ما ویلی و چې د موږ تخمین شوي عدد یا اټکل د اټکل شمیره د اټکل شمیر څو؟ ما ویل چې 25. اوس راځئ چې حقیقي عدد پیدا کړو، حقیقي شمیر یا عدد. موږ ویل چې راځئ وشمیرو. اوس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 او 26. د موږ د اټکل شمیر ما څو ټاکلی و؟ 25. ګرانو زده کوونکو، حقیقي شمیر یې څو و؟ 26. یعنې د موږ دغه اټکل حقیقت ته ډیر نږدې والی لري. نو موږ ویلی شو چې د موږ په دغه اټکل یا تخمین شوي نمبر کې اشتباه نشته. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې حقیقي نمبر خو هغه نمبر وي چې موږ ته یې راکړل شوي وي، یعنې د راکړل شوي نمبر نه ډیر وي او نه هم کم وي. خو تخمین شوی نمبر کې کموالی او زیاتوالی امکانات وي، یعنې یا به د موږ د اټکل شوي نمبر نه ډیر وي او یا هم لږ به وي. انشاءالله چې تاسو به اوس د اټکل شوي نمبر په ډیره ښه توګه سره مفهوم اخیستی وي او اوس لا تر ډیرو معلوماتو یا تفصیل هم آماده یاست. ګرانو زده کوونکو، کله چې تل تاسو د خپل د ریاضي مضمون لوستلو ته کینئ او دغه برنامه تاسو د لرې ځایونو نه په خپلو کورونو کې اورئ، نو تاسو نه هیله ده چې د خپلې کتابچې، د خپل کتابونه، پنسل او داسې هر هغه مواد چې د تاسو د درس لپاره پکار وي، نو تاسو یې د ځانه سره ولرئ، تر څو د خپل د ښوونکي سره یو ځای تاسو هم خپل درسونه مخته یوسئ. په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو، د تاسو د کتاب په 2مه برخه کې بعضې پوښتنې موږ نه شوي دي. دلته پوښتنې موږ 3 بخشه لرو. موږ ته یې ویلي آیا تاسو کوم وخت ځینې شیان تخمین کړي دي؟ نو اوس تاسو د ځانه پوښتنې وکړئ، د خپل د خویندې ورونو یا حتی کولی شئ خپل د مورجان پلارجانه پوښتنې وکړئ چې آیا تاسو کوم شی تر اوسه پورې تخمین کړي دي یا که نه. مثلا
ما سره به وي دلته د زه ګلان لرم. زه چې د ما په دغه ظرف کې چې ما کوم ګلان ایښي، اوس څنګه چې تاسو ښه پوهېږئ ګرانو زده کوونکو د پسرلي موسم دی، نو هره خواته به ډېر ښایسته ګلان وي. نو که زه چېرته دغه ګلان وشمېرم، زه به وایم چې ما سره به 15 ګلانه وي، شاید د 15 شاوخوا ګلان وي د ما سره. دا د ما یو اټکل شوی نمبر دی. راځئ چې زه اوس وشمېرم چې آیا زه رښتیا هم 15 ګلانه لرم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18. یعنې د ما اټکل شوي نمبر د ګلانو څو و؟ 15 و. خو دلته زه 18 ګلانه لرم. یعنې همدغه چې کوم د حقیقي نمبرو شاوخوا نمبرونه موږ د ځانه سره فکر کوو یا په ذهن کې ساتو، دې ته وایي تخمین یا اټکل کول. یعنې زه شاید چې د حقیقي اعدادو نه خبره نه اوسم، نو زه به ځان سره یو هڅه کوم، یو فکر به د ځانه سره لرم، ښه دغومره شی زه لرم، آیا دا به په همدومره تعدادو باندې دلته وي او که نه؟ سمه ده ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو به هیڅ کوم ستونزه اوس نه لرئ او په پوره توګه به مو د اټکل یا د تخمین مفهوم اخیستی وي. دلته بل سوال یې موږ ته ویلي، آیا تخمین کول تل دقیق کیدای شي؟ څنګه چې موږ د خپل د درس تر پیله تر اوسه پورې موږ وایو چې تخمین کول یا موږ د اعدادو اټکل دا شاوخوا د حقیقي اعدادو کیدای شي. یعنې بعضا دا به دقیق اعداد وي، لکه زه به وایم چې د ما سره په لاس کې دلته څو دانې دي، یعنې ما په لاس کې دلته څو دانې، زه چې شاید 4 دانې وي. ښه ما لاس خلاص کړه، 1 2 3 4. یعنې د ما اټکل یا تخمین دقیق و. څنګه چې تاسو لومړی وکتل چې ما لوبیا ټاکلي و دلته د تخمین دپاره، یعنې د لوبیا اعداد د تخمین د اټکل فرق درلوده. ګلان مې دلته وکارول، د ګلانو اعداد هم د تخمین او د اټکل فرق درلوده. نو موږ یې ویلی شو چې آیا تخمین کول تل دقیق کیدای شي؟ نو زموږ ځواب به څه وي؟ نه، تل دقیق نشي کیدی، خو بعضا دقیق کیدای شي. 3م سوال، کوم ډول تخمین ته ښه تخمین ویلی شو؟ ما ګرانو زده کوونکو تاسو ته یادونه وکړه که چیرته د موږ تخمین شوي اعداد حقیقي اعداد ته ډیر زیات نږدېوالی ولري، موږ وایو چې د موږ تخمین ښه تخمین دی. او که چیرته موږ د خپل اټکل شوي اعداد د حقیقي اعدادو نه توپیر ډیر وي، نو موږ وایو چې دا تخمین ښه تخمین نه دی. څه رقم؟ لکه ما سره به دلته مری زه واخلم، د ما دغه مری چې دی زه وایم چې شاید ما سره 10 مری وي. راځئ چې وشمېرو، یعنې ما تخمین وکړم، ما نه دی حساب کړ چې حساب کړي مې راخیستي وي، هسې مې ونه کړل، بلکل 1 2 3 4 5 6 7 8. یعنې د ما اټکل شوي اعداد څو؟ 10. د ما حقیقي اعداد څو دي؟ 8. نو دلته نږدېوالی لري، یعنې موږ وایو چې دا ښه تخمین دی. خو که چیرته د ما په لاس کې 8 مری وای، خو زه ووایم او په حقیقت کې ما تخمین وای 8، خو په حقیقت کې دغه شمېر د مریو 15 وای، 20 وای، یا هم 2 وای، 1 وای، نو دا تخمین بالکل غلط تخمین دی یا ښه تخمین نه دی. اوس څنګه چې تاسو مثلا کولی شئ په خپلو کورونو کې غنم راواخلئ، نخود، لوبیا، د لرګیو ډکي راواخلئ، د خپل قلمونه، پنسلونه، یعنې ډېر داسې شیان شته چې موږ په هغې باندې د خپل د تخمین یا د اټکل د درس د لوست تمرین پرې باندې کولی شو. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو به تر اوسه پورې هیڅ داسې کومه ستونزه نه لرئ په دې درس کې. د اټکل مفهوم به مو په ډېره ښه توګه باندې اخیستی وي او اوس د تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات شیان چې تاسو په چاپیریال کې دي هغه راواخلئ، د خپل د همزولو سره، همصنفیانو سره یا هم ټولګي ته یوسئ او د خپل د ښوونکي سره یې وکاروئ.
نو په دې درس سره موږ په همدې ځای کې د خپل لومړنۍ برخې ته د اټکل یا تخمین شوي درس ته پای ورکوو او تر بلې دمې پورې یا تر بل لوست پورې مې په پاک الله سپارم. هیله ده چې تاسو به د خپل لوستونه په کورونو کې ښه ډول تمرینوئ او همیشه به یې لولئ. خدای پامان او ښه وخت.